د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی نن موږ په متحده عرب اماراتو کې شاعرانو ادیبانو د علم او هنر خاوندانو له بلنه ورکړې ده چې دلته راشي او ستاسو لپاره یو خوندوره مشاعره را جوړه کړې ده. په نننۍ مشاعره کې ګډون کوونکي شاعران دي ښاغلی خالد خان اسرت صاحب، ښاغلی اجاز خټک صاحب، ښاغلی حکیم زلن صاحب، ښاغلی محمد ګل منصور، ښاغلی انور زیب، قاری اسلام ګل شیرزاد، ښاغلی عیدګل ساحل، ښاغلی منتاز ورکزی صاحب، ښاغلی عیدګل سائل، ښاغلی عبدالله شاه ژوندون، ښاغلی محمد حیات حیات، ښاغلی ابرار ورکزی، ښاغلی عابدعلي عابد، ښاغلی جمیل شاه شاهین. زمونږ د مشاعرې عمړی شاعر دی ښاغلی انور زیب انور. ښاغلي انور زیب انور له بلنه ورکوو چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي.